السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د رمضان لپاره یو بهترینه دعا یعنی د مغفرت کېدلو دعا. کوشش کوئ دغه دعا در سره همیشه وایئ، نو الله رب العزت به تاسو ته بخښنه وکړي، ستاسو ګناهونه به معاف کړي، تاسو به وبخښي انشاءالله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو د رمضان المبارک په میاشت کې د الله څخه زیات مغفرت غواړئ، نو تاسو هم دغه دعا در سره ډیره زیاته وایئ چې الله مو وبخښي او بخښنه درته وکړي. هغه دعا عبارت ده نه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. وای ای الله بېشکه ته بخښونکی بخښنه خوښوي، نو موږ هم وبخښه. نو تاسو څخه دغه هیله کوم چې دغه دعا د خپلې ژبې اذکار وګرځوئ. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.